ورګه ته څنګه بری پټی کې خشاک ولې راټولې خشاک راټولو ما سپټي خو مې دا خوړلې نه دي زمونږ په پټی کې خشاک راغونډې وي چې خوړلې مې نه لري زما ګریوان دی ونیو ولکه پرېږده ولکه پرېږده وایي ایا که تا زما د وراره ولې ووهو زمونږ په پټی کې خشاک راغونډه وو کنځلې راته مو کړې خو داره یې کولې بدماشي پکې تېرې کوله نو سپټي کې خشاک کو سپټې خو یې نه دی وړې او په تا کې خو د مشر او د کشر سړیتوب اړو شته نه د دې ځای نه لاړ نه شو چې مې درپسې لالا راولم اوس پمپه ته ولګي ولکه دا څوک و د هلک خو ما ډېر وران ووهو لالا دا د بي ام کینګ ارورو دا تا ولې وهو دا خو دومره بدماشان دي او دا جګړه پسه وه مړه لالا دا خو ما په دې پټي کې خشاک راټولوله او بدماشي مې ورته وکړه ښه بدماشي ورته هم تا وکړه هلک هم مونږ ووهو تا خو ما له دښمني وکړه تا خو ډېر لالا غلطه کسانو وایم چا ووهلې غلطه چا نوي کړې راوړې ده ها درته دا مجال چې په تا باندې لاس شوت کو ورشه او لاړ شه پسې ټیک ټاک هلکه دا به څه چل شي که یاره دا خو ما ځان له دښمني په سر باندې واخېسته چې دې خو سان جام یاره هغو ډېر غټ بدماشان دي هلکه ولې خفه یې مړه خفه ځکه یم بله ورځ مې وراره نه دی بدماشانو سره لانجه کړه خو ډېر غټ بدماشان دي بي ام کینګ ډلي ټینشن مه کوه د ځان نه مخکې شوټ کوه او دا واله او زه چې ځو پسې هلکه دا خو دې ښه کار وکړو لاړ شه پسې چې شوټ یې کړو 3 hours later. پته ولګي هلکه دا د یو ورور خو را روان دی اول به له دې د مخې نه ختم کړو او بیا به د مشري سره راکاږو راځه رابسو سلوزه جورت زما پر باندې نسبت کوم دا دې را روان دي وسوت په میدان پته ولګي دا څه خبرې دا دې را روان دي چې لاول ته دې ختم کړو ګورې ستا خدای خبر حالت ډېر سار شو پته یې ونه لګېده چې دا څوک دی یا دا نمبر د چا هلو څه زما ورور یې وایشتو نه ورور یې رالم والو ځمکه هم زمونږ ده او ورور یې رالم وایشتو بدل عالم بدل او داسې بدل عالم دا ټول دنیا به یاد ساتي جنازه به د دغې پورې پرتی د څو پورې مې درله بدل نه یې اخیستی ورور خو مو له تخته کوم دا بل راشي که نه دې به هم د منځ نه ختم کړو دا دښمني خو ډېره خوند کوي هیلی چپ واچو A few moments later. کسان په ناست دي او په خپل منځ کې ګپونه شروع کړي دي زونه زه دا هیر دي څوک هم وژلي دي او که نم دې وژلي هلکه مشر ورور خو دا دی را روان دي ستاسو خبرو په زړه کې څه توجه نه راځي چې نفر مررو ورله وخوړو او بیخي مې یاره نه کېږي اوس به ګورو وقاران تام وقاران نار ګایز زمونږ د ویډیو دا مقصد دی چې چرته هم د ماشومانو په سر غویمې مه کوئ ماشومان بیا اغئ خو غټو ته پکې دښمنیانې پیدا شي نو دا یو اصلاحي ویډیو وه د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چا چې زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل له سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ والسلام